السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک فرمایلی دي چې افضل د ایام، افضل د ورځو یوم الجمعة، د جمعې ورځ ده. ولې؟ په دې ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی. په دغه ورځ کې آدم علیه السلام وفات شوی دی. تاسې یو شي فکر وکړئ. دا حدیث ابن ماجه او ابو داود او حکیم ذکر کړی دی او صحیح حدیث دی. د جمعې ورځ فضیلت پیدا کوي هره جمعه، ځکه په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی، په دې کې آدم علیه السلام زو کړی دی، په دې کې آدم علیه السلام وفات شوی دی. نو چې آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا شوی دی، د جمعې ورځ په فضیلت پیدا کوي. نو هغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا شوی دی، هغه ورځ نو ولې فضیلت نه لري چې د وهابیانو نو اوس نه مني، وایي ښه شپه ده. جمعه خوار وهابي مني، دا ښه شپه نو ولې نه مني چې د آدم علیه السلام په وجه د جمعې ورځ فضیلت پیدا کوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په وجه باندې یوم الاثنین ولې فضیلت نه پیدا کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ کې به قیامت وي. په دې ورځ باندې به د سور په شپېلۍ کې پکول کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فاکثروا من الصلاة علیه، تاسې په دې ورځ کې پر ما ډېر درود ووایاست. فإن صلاتکم معروضة علیه، دا ستاسو درودونه پر ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي عرض کړول کېږي، ملایکې یې راوړي. بغیر د جمعې ملایکې وروړي، د جمعې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بېله وایستې اوري. او دغه رنګه امام طبراني په اوسط کې د ابو هريره نسخه روایت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې تاسې په هغه لیلة الزهراء او په یوم الاظهر کې پر ما باندې ډېر درودونه وایاست. شپه د جمعې ده، ورځ د جمعې ده، ستاسو درودونه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ما باندې عرض کړل کېږي. او بل روایت د ابي امامه رضی الله عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې د جمعې په ورځ باندې ډېر درود وایاست. فمن کان اکثرهم علیه صلاة، هغه څوک چې پر ما باندې ډېر درود وایي د جمعې په ورځ، کان اقربهم مني منزلة، په ورځ د قیامت به دی بیا ډېر ژوندي وي ما لره، ازروی مرتبه، ازروی جوار و همسایګلوي. او دغه رنګه بل روایت دی د انس رضی الله عنه څخه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي چې ډېر درود وایاست پر ما باندې فی یوم الجمعة و لیلة الجمعة، د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې. فمن فعل ذلك، که چا دا عمل وکړي ډېر درود یې وایه، كنت شهیدا و شافعا له یوم القیامة، زه به شفاعت وکم په ورځ د قیامت او زه به ورلره شاهد یم د الله په حضور کې چې دا زما امتي دي. دا 2.5 کاله دا 3 کاله کېږي چې دا فضایل درود خپرونه مو نه ده پرېښې، د جمعې په شپه باندې درته وړاندې کوو. نو تاسې احسان و کومک زموږ سره وکړئ، درودونه ډېر ووایاست چې هغه د فضایل درود 45 او 44 برخه شروع ده. نو به مو تر اوسه لیدلي چې 44 برخې د درود په فضیلت کې چا بیان کړي. چې زموږ مینه ده او محبت مو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره، معجزات بیا هم درته وړاندې کوو، فضایل درود بیا هم درته وړاندې کوو، زیارت بیا هم درته وړاندې کوو. هر هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تر شانه پورې تعلق لري هغه به ټول در سره شریک کړو. الله دې زموږ د محبت څراغ وګرځوي، الله دې محبت هم نور ډېر کړي. او دغه رنګه د انس رضی الله عنه څخه مرفوع روایت دی، که چا پر ما باندې درود ووایه په ورځ کې د جمعې یا په شپه کې د جمعې، الله جل جلاله بې سل حاجته ورپوره کړي. او یا حاجته د آخرت
و30 من حوائج الدنيا 10 حاجات به د دنیا الله پوره کړي. نو په دغه ورځ باندې تاسې ډېر درود وایاست د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې. کوم د آخرت حوایج ته ضرورت نه لري، د دنیا د حوایجو په نیت یې ووایاست. که د دنیا حوایجو ته ضرورت نه لري، د آخرت د حاجتو په نیت یې ووایاست. او موږ تاسې هغه قوم یو چې د دنیا حوایج و ضرورت لرو، د آخرت ته لرو. داسې څوک مني چې د الله جل جلاله د غیب خزانو څخه دې بې پروا وي. کنې اوس خو دغه خلک ډېر پیدا سوي دي، وایي دنیا دې مې سمه وي، آخرت وایي زه څه کوم. الله دې رحم را باندې وکړي، الله دې مو وبخښي. او دغه رنګه د علي رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک که چا د جمعې په ورځ باندې 100 واره درود ووایه، جاء یوم القیامة علی وجهه نور، په ورځ قیامت به راشي په مخ کې به یې رڼا وي، معلومیږي به د جمعې په ورځ باندې 100 واره درود ویل، 100 واره درود ویل. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. بعضې ورونه وایي موږ هغه تا چې ګروپ ته یو بیان راستولی دی چې یو درود د 10,000 درود ثواب لري، نو هغه یو وار وایم نو عدد خو د 10,000 واره سو. محترمه یو ثواب دی، یو تعداد دی، په دې کې فرق وکړي. یو ثواب دی، یو تعداد دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران. دا چې وار ووایي د 10,000 درودو ثواب لري، تعداد ځای نه نیسي. نو 100 واره که د جمعې په ورځ باندې چا درود ووایي، په ورځ د قیامت چې راپور سي په مخ کې به یې رڼا وي. او دغه رنګه بل روایت انس رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى علیه فی یوم الجمعة 1000 مره، که د جمعې په ورځ 1000 واره چا پر ما باندې درود ووایه، رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي چې دا انسان نه مري، که مړ کېدی هغه ځای د جنت به وویني، هغه مقام د جنتو چې کوم مقام الله ده په جنت کې ورکړی دی، هغه پر حالت سکندن الله ورښکاره کړي. او دغه رنګه ابو نعیم په حلیه کې د زید بن وهب څخه ذکر کړی دی چې عبدالله بن مسعود راته وویل چې د جمعې ورځ راسي، درود وایه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې 1000 واره. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد النبي الأمي. نو محترمینو راځي د جمعې ورځ په عبادت سره ولمانځو، نه په ناروا سره. د جمعې ورځ قدر لري، راځي قدر یې وکړو. نور اللمعة في خصائص الجمعة سبحانوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حديث رقم 9 الخصوصية 67. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.